خوراک تللي نو له شلګره یو راځي موږ چې تراله یو لغت پرانو سره ده نو یو 100 میله ښځې هم دي له دا ورځ یو لغت پرانو سره ده وایي مېلمانه چیرې استقداموئ موږ یو کلیوال ته ورته هغه ورته وایي ښځې دلته استعمالوي صاحب نه رالته استعمالوي نو مولوي صاحب نظر محمد ته زه یم خوراک جورات څنګه ډوډۍ ده 200 نفر به ملا خوراک کوي تخمینه کم زیات نو ډوډۍ سره له وریجې هم دي شیروا هم ده ترکاري هم ده مستي هم ده ټولې وراغلې دا کورنۍ سره راغی هلته په ورک کې ودرېد وایي مولوي صاحب څنګه ده ډوډۍ زه مولوي صاحب نظر محمد په یوه کاسه نه درته وایي ښه ده ګزارایي ده هغه زر ماته وایي صاحب څرنګه د ډوډۍ مله الحمدلله ښه ډوډۍ تر دې زیات ښه ډوډۍ ما ولا اکثر وس چیرې خوړل بیا په وراک کې یا د ټیکرو ډوډۍ خو نه فرق کم نو په وراک کې وریجې شیروا ترکاري مستیار ښایسته نو تر دې ښه ډوډۍ وایي مولوي صاحب خو ګزارایي بولي ما دا خو ملایان دي دا خو په پردي کور هر رقم نعمتو ته ګزارایي وایي او خپل کور ته مېلمه بوځي شکنه یې کړي بیا مېلمانه ته وایي خوره وروره دا نعمت العظما ویني قدر لرو بلای را باندې رواج وشنت مشکلیت نعمت العظما نعمت العظما نو دې څه وایم دا سړی کلی و لکه د حاجت احمد حج ته بیا چا جد الاسود دې ولیدو وایي و یو تور والته ګرځېدو چېرته چې هغه ډبره ده یا د جنرال ډبره ده یا دغه ډبره د مکې معظمې په کونج کې ایښې ده وایي که ډبره سوی یم شا کېناسته ډېر سختو رانجې یې خرڅوي یو ورځ یو بل هم ډېر نادر را باندې وکړ ما جماعي صاحب ورای مردار مولي خیرالله صاحب نو اوس سپی راغواړي ملایم خو ترحم چک تمام د انسانان له خوراک وغوښته سپي خو هم د خدای مخلوقاتي سپي ته وایي توعد سپی سر نه راپورته ولې ما ورته ویل مولوي صاحب دا د عوامو په ژبه ورته وایي چې سپی راځي تاسې په ژبه سپی نه راځي خو ما ورته ویل تو سپي منډه راواخیسته نو د اکسم مولوي نظر محمد ته کول هغه راته وایي اوس سپی خو مامي ته نو سپي بیا چیرې سر پې بایي وایي